السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جلیل شیرانی یم، تاسو ګورئ کلتور ټي وي. نن را سره جابر لیکوال دی. د جابر لیکوال څخه یو څو په زړه پورې شعرونه اورو. اول خو کلتور ټي وي ته ښه راغلاست جابر لیکوال. ډېره مننه جلیل شانې ستاسو د ټیم د وخت راکولو او ستاسو په اجازه یو شعر وړاندې کېدل غواړم او هیله لرم چې د کتونکو خوښ شي. شعر داسې مسافرۍ ښې راګیر شوو شیرانو ته مې د مینې ډک سلام واستوه او چې په کوم لور د امارات پراته وي ورته سلام مې په بار بار واستوه او د امارات ګرمۍ سېزلې غمځپلې شیرانیان واه د امارات ګرمۍ سېزلې غمځپلې شیرانیان او هغه ورک شوي د وطن نه جدا شوي شیرانیان واه او وکړه پوښتنه د هغه شیراني واه وکړه پوښتنه د هغه شیراني چې در معلوم شي حال د هغه پښتانه شیراني واه دا یې ور بیا وکړه پوښتنه د هغه شیراني چې در معلوم شي حال د هغه پښتانه شیراني واه او نور یې د حال پوښتنه مه کوه افسوس به کوې نور یې د حال پوښتنه مه کوه افسوس به کوې هغه د هجر اور سېزلي یک تنها شیرانیان. دا و جعفر لیکوال د ډېر په زړه پورې د خپل شیراني قوم لپاره د مسافرۍ او ډېر سوي شعرونه یې ډالۍ که امید لرو چې ستاسې د خوښې وړ وګرځي او چې هر ځای خوشحاله و آباده اوسئ.